رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې بهترین انسانانو کې بهترین انسان هغه سړی بللی دا کوم چې نور ته ګټه رسوي د نور د فائدې لپاره دای کوشش کوي. حضرت جابر ابن عبد الله انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تبرانی حدیث دا المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یولف. مومن بنده خپلم مینه کوي مینه ناکي او نور خلقم له سره مینه کوي. یعنی له داسې نه عمره خوفناک او خطرناک چې خلق له سور نه منډي وي. الله رسول فرمایل ولا خیر فی من لا یألف ولا یولف. او په یو سړی کې هیڅ خیر نشته چې نه د خپل له چا سره مینه کوي او نه بل سړی له یو سره مینه ساتي بلکې هر سړی دی یو له سور نه منډي وي. وخير الناس انفعهم للناس. او په خلقو کې بهترین انسان هغه یو ده چې د خلقو لپاره نفع رسون کوي خلقو ته ګټه رسوي. دغه رقم دی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ترغیب کیم دغه حدیث راغلی ابن ابي دنیا هم نقل کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل احب الناس الى الله انفعهم للناس. حدیث په غور باندې واوري نیک اعمال او نیکی یا دین او شریعت یا الله رضا په چش کې ده. الله رضا بم دی الله نه معلومیږي یا به دی الله رسول مشترک شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل احب الناس الى الله انفعهم للناس. په ټول خلقو کې الله رب العزت ته تر ټولو نه زیات محبوب او زیات ګران څوک ده چې هغه دی الله رب العزت مخلوق ته ګټه رسول کوي. ټولو نه زیات دی الله رب العزت مخلوق ته ګټه رسوي. او په ټولو اعمالو کې واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. او په ټول عملو کې بهترین عمل تر ټولو نه افضل عمل شاید چې دیو مسلمان په زړه کې خوشي داخله کی دیو مسلمان زړه خوشاله کی دا په ټولو اعمالو کې بهترین عمل ده او تر ټولو نه زیات الله رب العزت ته محبوب عمل ده. نو د مسلمان زړه ساتل دیو انسان زړه ساتل دیغه زړه ته خوشي ورکول. یو مجلس کې دا قصه مخکیم بیان کړه. عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه ته یو سوالګر راغم قرضدارو ډیره سخت قرضه و په وای دی ما 500 درهم په کار دي زه مقروض یم قرضدار ما تنګي. حضرت عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه دی وخت امام ده نواب او رئیس هم ده. منشي ته راغی منشي ورته ویل چې د دې واک ابن مبارک لري. ابن مبارک رحمت الله علیه په پرچه باندې ورته ولیکل چې دې کس ته 200 درهم ورکه. منشي ته چې کله دا پرچی ورسېده نو یغه ویل چې د دې سړی ضرورت خو 500 دراهم وو کېدای شي چې د ما مالک ابن مبارک غلط سوی. دا سړی یو پرچی بیا عبد الله ابن مبارک په حضور کې پیش کړ او ورته ویل چې حضرت تو خو به غلط سوی نه دې سړی ضرورت 500 دراهم وو او تا یغه ته 200 لیکلی. عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایل ما ویر نو ما قصدن لیکلو او دا 200 می زکه زیات کړیو چې د امید او تمه د 500 و دا 200 چې زیات دی اچانک پیدا کی نو اچانک به دې زړه ته خوشي پیدا شي. او دی الله رسول فرمایلی دی چې د مسلمان زړه ته اچانک خوشي رسول تر دې نه اوچت او محبوب او ګران عمل بل نس. نو بیا په پرچی باندې ورته ولیکل چې په 200 باندې د خبر شو وز دته 400 درهم ورکړه. 400 درهم ډېر غټه خزانه ده. 200 درهم باندې سړی صاحب نصاب جوړیږي مالدار جوړیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تر ټولو نه بهترین محبوب ترین په اعمالو کې الله ته هغه عمل ده چې ته د یو مسلمان زړه ته اچانک خوشي داخله کې خوشي ورکې او تکشف عنه کربتن او یا مسلمان یو انسان له یو مصیبت نه تنګي نه خلاص کې او تقضي عنه دینا قرضدار ده
دیغه قرضه ادا کې او تطرد عنه جوعا او یا په لوږې کې د راشن ضرورت ته یغه ته راشن ورکې دا حدیث وجده که ژوند سبا مجلس کې به درته بیان کم په دې حدیث کې ډېر شیان دي ګوره دی الله رسول یو شی نه د مقرر کړی چې ته به خامخا یغه ته راشن ورکې کوم مسکین چې کوم ضرورت ته دی الله رسول هغه بیانوي او ما بار بار دا خبره درته کړې چې د شریعت مزاج هغه دا ده چې د صدقې نه مقصد د مسکین ضرورت پر کول دي هغه که مسکین ته د پیسو ضرورت دی پیسې ورکه هغه ته که د دوایي ضرورت دی دوایي ورکه هغه ته که د جامې د لباس ضرورت دی هغه ته جامه ورکه لباس ورکه نو دا نه ده چې بس یو پسوم لیدلی ده یو پسو ده یوه وینه تویول ده بس دې ته موږ صدقه ویایي دا هیڅ صدقه نه ده دا د چا پلار هم دا نسي ثابتوی چې دا صدقه ده دا د موږ د خېټې مړولو یوه طریقه ده چې موږ په دې باندې الله رب العزت غلطوو صدقه هغه ده نغدې روپۍ ورکړه دی په هغه باندې 14 کارونه کولی شي بس موږ یو شی هغه کړی ده وایي نن مې صدقه وکړله پسو راوله نو د الله رسول موږ ته دا شریعت یا دا دین یا د صدقې دا طریقه نه ده ښوولې نو به هر حال چې دا اوس څومره احادیث بیان شو په ټولو کې دا خبره دی الله رسول په وضاحت او په صراحت سره بیان کړه چې بهترین عمل هغه بل انسان ته ګټه رسول ده او الله رب العزت دا عمل زیات محبوب ده الله رب العزت موږ ټولو